تما ته په پاکستان کې ملي بیرغ اوچته سیدا او ته زما د جنډې به حرمتي کې او الټه زما ګورنمنت پسې لګیای سیدا نو ته دا جنډه په افغانستان کې ولې نشي اوچتولای مطلب دا خو اکسپټیبل نه ده صحیح افغانستان کې هغه ځکه د افغانستان پرچم نشي اوچتولای ځکه چې افغانستان کې اوس جمهوریت نظام نه دی او پاکستان کې ځکه اوچتي چې پاکستان داوا کوي چې زه جمهوریت یم نو که آیا زه اوس یو افغان ولس یو ځوان وروڼي سمه څه وته وایم چې ته زما په وطن کې د افغانستان پرچم څنګه اوچته څه چل دی مطلب دا دی چې تا ما سره دا خبره ومنله چې پاکستان یو جمهوریت وطن نه دی ځکه جمهوریت کې خو د دې اجازه ده جمهوریت کې د افغانستان سره بیرغ اوچتول شي زما په جمهوریت کې پاکستان کې د ملیشیانو سره راشي هغه اوچتول شي د بنگلاديش نه راشي هغه اوچتول شي د هندستان پرچم اوچتول شي د جمهوریت اصل مطلب دا دی که زه اوس یو افغانستان نه ځوان راوچت کوم او ویني سم چې وروره ته زما په وطن کې پرچم ولیږته نو د دې مطلب دا دی چې زه به پیله دا منم چې پاکستان یو جمهوریت وطن نه دی که جمهوریت وطن نه دی که زه وایم هلال صاحب او کته وای که نور ځوانان وای که دا جمهوریت نه دی نو بیا خو صحیح ده بیا خو که افغان پرچم اوچتي هغه هم وباسو که هر څوک پرچم اوچتي هغه وباسو خو پیله به مونږ دا فیصله کوو چې دا جمهوریت دی او که نه دی ډیموکراسي ده او که نه ده دغه ډیموکراسي په بنیاد باندې دغه جمهوریت په بنیاد باندې په امریکا کې ته د پاکستان جنډه اوچته په دغه جمهوریت په بنیاد باندې په لندن کې زه د پاکستان پرچم اوچتوم دغه جمهوریت په بنیاد باندې په هندستان کې افغانان خپل پرچم اوچتي خو فیصله مونږ ته پاتې ده کنه د پاکستان پښتنو ته آیا مونږ وایو چې مونږ جمهوریت وکړو بیا افغانستان ځوان ته پوره حق دی چې هغه د هغه وطن دی هغه خپل پرچم اوچت کی دلته په کورم ولګي په قبر لګي په ګاډي لګي په هر څه لګي دا دغه جمهوریت حق ته زما په وطن کې بیسیک هیومن رائټ دی په یو ان چارټر کې یونایټډ نیشن چارټر کې ته نو بیا به زه د پښتونخوا پارلیمان هم نه منم زه به د پاکستان وفاق هم نه منم وفاقي پارلیمان زه به یو شی بیا نه منم افغانستان پرچم هم نه منم خو بیا به د پاکستان پارلیمان هم زه نه منم ځکه جمهوریت نشو نو دینه پیله چې مونږ خپل پښتنو ورونو ته دا دغه کوو چې ته پرچم مو چتاوه پیله به ته دا فیصله کې چې آیا ته یو جمهوریت وطن کې اوسېږي او که نه اوسېږي نو د دې جواب به تاسو ته بیا ملو شي چې کله ته فیصله وکړې راځو بلې خبرې له چې په افغانستان کې دی پرچم نه اوچتي او راځي زمونږ وطن کې افغانستان کې دی داسې کوي کورلې داسې بدی د افغانستان انټرنل میټرز داخلي معاملې چې کوم دي کاغه طالبان دي کاغه تیر نظام او کاغه خلکیانو کاغه غازی امان الله خانو په جمهوریت کې ستا په کانسټیټیوشن کې هم د بل وطن انټرنل میټرز داخلي معاملو سره ستا کار نشته لکه ځکه د افغانستان پښتون ته دغه ورکومه دا تور ورکومه چې یره ستا په وطن کې غوتالي تلاړ شي کنه تکړه شي طالب سره داسې وکړه دا حق ما سره شته نه دا دغه انټرنل داخلي معامله ده او د افغانستان ځوان سره د حق نشته چې هغه د پاکستان داخلي معاملې کې کار وساتي